غني په سټو کې پرې کېږي ګاڼې پرې شخوند وهي ځکه چې د ګوړې حاصل ته بزګرانو کال انتظار ویسته. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې مخکې ډېرې ګاڼې موجودې وي خو د وخت په تېرېدو سره یوازې د ګوتو په شمار ګاڼې پاتې دي. د بزګر د لاس تڼاکې به هله د ملهم پټۍ عمومي چې کله حاصلاتو ته بازار پیدا او حاصل یې په ښه قیمت خرڅ شي. د غنیو کروندګر له خپل سږني فصل څخه خوښ دی. وایي چې د کامې ګوړه نوم لري د ګاونډیو ولایتونو سربیره ځینې هیوادونو ته د ډالۍ په توګه وړل کیږي. ګوړه تقریبا داسې وایي چې د ډېرو ولایتونو نه خلک راځي او د خوست نه قندهار نه هرات نه ډېر خلک راځي. عین چې دا خارجي ملکونو ته هم لاړه. زموږ یو ملګري بل چې ګوړه وکړه کوویډ دی یوړه ځان سره او انشاءالله چې موږ ته دولت پاملرنه وکړي زموږ دا ګوړه به ډېر ولایتونو او ډېرو ځایونو ته ورسېږي انشاءالله. ټول کمال دلته دی. پور پخ شوي کړۍ په رمبیو ګرول کیږي تر څو یې ګوړه ښه او خوندوره جوړه شي. خو د ګاڼیو مالکین خپل کار له سختوالي سره ټکوي. وایي که حکومت ورسره د ګاڼیو د تخنیکي وسایلو مرسته وکړي نو کار به لا اسانه شي. اوباسو د ورځې شپېتو منو پورې او پخوا خو ګاڼۍ ډېرې وي خو اوس کمې دي خو ضرورتونه هم شته دی ډېر دي. که دولت موږ سره کومک وکړي جنریټري ګاڼۍ موږ ته والي پاخې کوټې موږ ته جوړې کړي ټرالي ټیکټر دې ته موږ ضرورت لرو. غریبانان یې اوس هم نه کېږي دومره. د ننګرهار د زراعت د ریاست د چارواکو په وینا سږکال د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې 95 میټریک ټنه غنیو حاصل ورکړی دی. کامه د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د امن ترڅنګ خلک په ډاډه زړه په خپلو کارونو بوخت دي. صداقت غورځنګ، مشرق ټي وي، ننګرهار.